السلام علیکم ورحمۃ زه یم عمران علي او تاسو ګورئ postotimes.com. خپل نننۍ ویډیو کې به مونږ هینډ ټول زده کوو چې د هغې استعمال سره هینډ ټول مونږ په زومینګ کې دپاره زموږ سره ډېر ښه کار کوي. دی مونږ په زومینګ کې استعمالوو. اوس هینډ ټول مونږ سلیکټ کړو، دی مونږ ښکته بره داسې په اسانه طریقه بووی شو. ډېر کار چې مونږ تصویرانو کې یا وغیره کې کوو، کوم پروجیکټ چې زموږ سره یې نو هغه په مونږ چې کله مونږ هغه کار کوو نو هغه مونږ په هینډ ټول باندې ځان سره برابر او سیټ کوي. ښکته بره په هینډ ټول باندې بوځو او سیټینګ ځان سره په هینډ ټول باندې کوو. اوس که فرض که زموږ سره زومینګ اوټ شي نو د هینډ ټول چې دی دا بیا په زومینګ اوټ کې دی بیا زموږ سره زموږ کار نه کوي. او زوم کو نو هغه وخت کې دی زموږ سره کار کوي. موږ سیټینګ ښکته بره کولی شو د خپلې مرضۍ. ټول زموږ سره په سټپ په سپیس بټن باندې او په ماوس په دې لیفټ باندې چې کلیک کوو نو زموږ سره په هینډ ټول به راشي او کلیک سپیس باندې مو ګوته مونږ ایښودي هینډ ټول راشي او ښکته بره بیا مونږ خپل تصویر ښکته بره مونږ کولی شو اخوا دېخوا هم کولی شو هینډ ټول باندې. ټول زموږ سره په سپیس باندې راځي، په سپیس باندې. او که زموږ سره د ماوس چې کوم لیفټ بټن دی ګس طرف ته چې کوم زموږ باندې کلیک کوو په هغې باندې به کلیک به ونیسو داسې ښکته بره دی زموږ سره په هغې باندې بیا تصویر زموږ تصویر مونږ کوم زوم کړی دی نو ښکته بره په هغې باندې مونږ سپیس به مونږ نیولی او هینډ ټول به مونږ د کلیک نه دباوه او ښکته بره دی زموږ سره بیا داسې تلی شي. زموږ پیج postotimes.com په یوټیوب باندې سبسکرایب کړئ. بس د نننۍ ویډیو کې دومره. ماله اجازت راکړئ. د الله په امان.